الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام بفضله العظيم ونصلي على حبيبه محمد الذي كان على خلق عظيم وعلى آله وأصحابه الداعين إلى صراط مستقيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترق. الحديث. چیست قرآن ای کلام حق شناس، چیست قرآن ای کلام حق شناس، رونمای رب الناس آمد بناس. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وجمع درود شريف وي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. عزت مندو د اکابرو په اجازت یو څو خبرې ستاسې وړاندې عرض کول غواړم. الله دې ماته د صحیح وینا او بیا پې د عمل کولو توفیق راکړي، او ثانیاً دې الله تاسې ته د صحیح اورېدو او بیا پې د عمل کولو توفیق درکړي. ثالثاً دې دغه جلسه د قرآن عظیم الشان په اختتام باندې دائره ده. الله جل جلاله دې حضرت شیخ صاحب او د متعلقینو استادان، شاگردان، حفاظ کرام او د هغې وارثینو ته الله جل جلاله مبارک وګرځوي. عزتمندو، که موږ مخکې وغږیږو یا رستو پاتې شو، ما غوښته چې سهار نه تاسې سره ټیم واخلم، خو چونکې هلته مدرسه کې درسونه وي نو بیا ځان مې ورسو. د متول په حاشیه کې لیکلي وی دا باچا چې روانیږي باچا نو هغه سره 5 قسمه باډیګاډانې. نو دا د دین باچاهان چې د اکابر ستاسې مخې ته ناست دي، دا د مذهب او د دین او د اهل سنت والجماعت اکابرین باچاهان دي. نو باچاهان 5 قسمه باډیګاډان لري. یو ته مقدمة الجيش وی، لخکر روان ده، باچه منس کې ده، نو څه باډیګاډان مخ کې رواني چې هسې نه دی باچا صاحب یا وزیر صاحب یا والی صاحب یا ولسوال صاحب ته چا لاره نه یې نیولی. نو دا مخکینی باډیګاډ ته مقدمة الجيش وی چې چیرته خطر پیدا کیږي هغه وی چې زه د مخامخ شم، خو دا اکابرین د مذهب دا مشران دا بچ پاتې شي. نو هغه ته مقدمة الجيش وی. نو الحمدلله مخکې دا مقدمة الجيش کسان د اکابرینو په مخ کې وغږېدل. بیا یو قسم باډیګاډ هغه یي چې هغه ته ساقة الجيش وی. باچا لخکر کې روان ده،
شاته ورپسې باډیګارډان دي، هسې نه چې دشمن د شا طرف نه حمله ونه کي، نو هغه مسلحانه شا طرف ته روان دي، هسې نه چې په باچا باندې څوک حمله ونه کي. نو الحمدلله که ساقط الجیش هم وایي نو موږ د دې مذهب اکابر مشرانو باډیګارډان یو. یو قسم هغه یي چې د باچا ښي طرف ته روان وي، هغه ته میمنة الجیش وایي، باډیګارډ د ښي طرف. څلورم نمبر کې د چپ طرف باډیګارډ د هغه ته میسرة الجیش وایي. دا ښي طرف والا دې طرف ته متوجي، هسې نه چې دشمن ښي طرف نه حمله ونه کي، نو که حمله کوي زه به یې دفاع کوم. باچا منځ کې روان ده. یوه ډله د باډیګارډانو هغه میسرة الجیش چپ طرف ته روان ده. هغه وایي چې چپ طرف نه دشمن راشي نو باچا، وزیر، والی، ولسوال چې دیندار وي نو زه به د ده دفاع کوم، هلې چې دی د مذهب دفاع کوي. باډیګارډ دې ته وایي. پنځم نمبر کې هغه باډیګارډ ده چې سپیشل ګارډ ورته وایي، نو په عربي کې دې ته قلب الجیش وایي. د متول په حاشیه کې مقدمه سره وګورئ. او دغه رنګې علامه بدرالدین عیني په عمدة القاری علی صحیح البخاري هغه هم په دې مقدمه باندې دا بحث کړی. نو یو هغه باډیګارډان دي چې باچا سره یا وزیر سره او یا ولسوال سره په زری کې دننه ناست دي، قلب الجیش دې ته وایي. نو الحمدلله حنفي صاحب دغسې نور اکابر علما د دغې مشرانو چې د مذهب مدافعین دي او د موږ او د تاسې مشران دي، نو د مذهب او د دغې علماو دفاع کې په 15 قسم باډیګارډۍ باندې الحمدلله موږ افتخار کوو چې هر طرف نه هر څوک که هغه د هرې پارټۍ سره تعلق لري، که هغه هر څوک ځان ته هر څنګه وایي، خو چې کله د مذهب یو ذره خلاف وي، که بلکل ټوپک سکې چې بلډوزر هم ورسره وي، نو موږ پې الحمدلله بریک نه نیسو. او الله دې موږ او تاسې ټولو ته دا توفیق راکړي چې الله خوشحاله کو، که مخلوق په هغې خوشحالیږي که خفه کېږي، خو چې الله موږ نه ناراضه شي او مخلوق چې دا ټول دنیا خوشحاله کړي، نو دا بیا د تا دپاره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه نه ګرځېږي. چونکې دا مدرسه ده عبدالحق باباجي د آکوړي بانې هغه په دې شړه کې یو مدرسه جوړوله. یو سړی راغی عبدالحق باباجي ته وایي، وی ته دلته څه کې؟ وی زه دلته کارخانه جوړوم. او یو سړی دشت بډوله کې کارخانه جوړوي نو خلک ورته مشوره نه ورکوي. ولې مشوره نه ورکوي؟ وی دلته به کارخانې هغه خرید او فروش دپاره څوک راځي؟ نو هغه زمیندار پوی نشه دته وی باباجي ته د څه شي کارخانه جوړې؟ د رختونو کارخانه، که د واورې کارخانه جوړې، او که د مالوچو کارخانه جوړې، که د بسترو وغیره، که د لوښو کارخانه جوړې. نو عبدالحق باباجي ورته وی د انسانیت کارخانه جوړوم. یو سړی به د مور و پلار نه پیدا شي او په انسانیت به خبر نه وي، نو په دغه کارخانه کې 1 کال 2 کاله 15 کاله دلته به داخل شي، چې کله د دغې کارخانې نه د باندې وځي نو هغه به انساني. نو الحمدلله حنفي صاحب د انسانیت کارخانه دلته بنیاد ایښی. دا معنا که یو سړی لږ خارښ پکې چېرته دماغ کې شاټ شوي یا کم یو داسې مولا په غلطو عقایدو باندې پوه کړی، نو بیا د سره هغه علاج شته. نو کله کله موږ وایو، یو جلسه کې ما ویلې فضایل دا د تبلیغانو کار ده، نو ما مسائل دا د مولیانو کار ده. که په فضایلو مسایلو باندې ونه شه نو میزایل بیا د طالبانو کار ده. الله دې اول موږ په فضایلو پوه کړي. که کوم څوک په فضایلو نه پوهېده نو الله علما د مسایلو بیان دپاره پیدا کړي. که بعضې سړی په دې مسایلو هم نه پوهېده، په صغراو کبراو
او په مبتدا او خبرو په پیلو پایلو مفعول به په دې نه پوهېده او بیا په دې عقایدو کې مشکلات درلود نو الحمدلله میزایل والا موږ ډیر لرو خو دومره خبره ده چې پخوا دا میزایل والا ډیر کم خلکو لکه وړو کې چې مالګه نو اوس الحمدلله دومره ډیر شوي لکه مالګې سره چې وړه ډیري الله دې نور هم ورپسې ډیر کي ما یو آیات تلاوت که ستاسې وړاندې او یو مې حدیث تلاوت که د دغې آیاتو د حدیث یو دوه نکتې وایم بس ځکه مشران ناست دي ما ته اجازه وکړه نو چې اجازه وشي نو بیا د موږ علما وی الامر فوق الادب ادب خو داسې و چې موږ ناست وې استفاده م کولې او مشرانو موږ ته افاده کولې فایده یې رسولې خو چونکې موږ ته د افادې د فایدې رسولو اجازت یې راکړه اوس که څومره څوک وایي چې یاره دا مفتی صاحب بیادبه ده نو دا کتابونه وایي چې نه دا بیادبه نه ده ځکه چې د اکابرو په اجازت باندې پاسېدلی آیات ما تلاوت که آیات کې الله څه وایي قرآن الله وایي ما نازل کړی او د قرآن حفاظت زه کومه خدای پاک د قرآن د حفاظت ذمهواري په خپل ذات مبارک باندې واغستله او د مشکات شریف حدیث د متفقون علیه مشکات متفقون علیه هغه حدیث ته وایي چې هغه بخاري کې موجود ولري او په مسلم کې وي دا دواړه شیخین چې دغه حدیث ذکر کړي مشکات شریف بیا وایي متفقون علیه یعنی د دواړو شیخانو اکابرو په ده باندې اتفاق ده عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه مبارک وی ما د نبی علیه السلام نه اورېدلی پیغمبر علیه السلام وی لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترقه پیغمبر علیه السلام وی دا قرآن عظیم شان چې په سرمنه کې بند کړلی شي او بیا دغه سرمنه اور ته واچولی شي نو دا اور کې به دا جرأت پیدا نشي چې دغه سرمنه او دغه قرآن وسوځوي عربی کې د سرمنې درې لغات دي یو احاب ورته وایي احاب هم سرمنې ته وایي او یو ادیم ورته وایي لکه آدم علیه السلام تم آدم ځکه وایي چې لأنه خلق من ادیم الارض ځکه آدم علیه السلام د ځمکې سرمنې نه یعنی د ځمکې مخې نه پیدا ده نو ادیم هم سرمن ته وایي احاب هم سرمن ته وایي او بل ځای کې ورته جلدم وایي پوستکې جلدم سرمنې ته وایي د موږ بیا علما وایي احاب هغه سرمنې ته وایي چې خامه یي څه خامه یي چا مونځ پې لا نه صحیح کېږي هغه خامه سرمنه دې ته احاب وایي که تاسې خیال کړی موږ او تاسې چې واړه ولو نو د موږ استادانو به قدري کې څنګه وي وکل احاب اذا دبغ فقد طهره وی هر هغه خامه سرمنې ته چې هغه رنګ ورکړلی شي نو احاب خام سرمنې ته وایي او ادیم کم سرمنې ته وایي چې هغه خامخا پوخي او جلد وی عام ده خام تم شاملیږي او پوخ تم شاملیږي اوس دلته آیات کې یو شبه واردېږي او په دې حدیث باندې اعتراض داسې راځي چې د قرآن حفاظت ذمهواري الله غستی او پیغمبر علیه السلام وی چې دا قرآن په سرمنه کې بند کې اور ته خطا کې اور کې به دا جرأت پیدا نشي چې دا قرآن او دا سرمنه وسوځوي وی موږ خو د انقلاب د مملکت خلکو 40 کاله انقلاب تیر که او موږ ډیر ځایونو کې ولیده چې بمباري شوی نو قرآن تیکه تیکه اور اغستی موږ ډیر ځایونو کې ولیده چې دا زلزله راشي نو دا کورونه تس نس شي نو قرآن شریف هم پکې له بینه ځي موږ ډیرو ځایو کې ولیده چې اور بلیږي قرآن شریف پکې سوځېږي موږ ډیرو ځایو کې ولیده چې سیلاب راځي نو قرآن شریف سیلاب لاندې کېږي خرابېږي نو الله وایي چې حفاظت د ما په غاړه ده پیغمبر علیه السلام وایي چې اور یې نه سوځوي نو موږ د تجربې نه ثابته کړله چې قرآن عظیم شان بعضې ځایو کې وسوځېده او خطر سره مخامخ شو نو د دغې مشکات په شرحه کې مولا علی قاري رحمه الله مرقات المفاتح کې یو 4 جوابونه کوي خو د 4 نه یو جواب درته وایم هغه وی د سرمنې نه مراد
د حافظ صاحب سینه ده او قرآن نه مراد د قرآن حفظ ده. کله چې حافظ صاحب ستاسې مخامخ ناست ده، کله چې قرآن عظیم الشان لره د په سینه کې ځای ورکړه، ځکه د ده دا سرمنه چې ده احاب ده، خامه ده، نو کله چې په سینه کې حافظ صاحب قرآن ته ځای ورکړه، نو د قیامت په ورځ که هر څومره د حافظ صاحب ګناهګاري او الله جل جلاله ده ته د دوزخ فیصله وکړي، دغه حافظ صاحب چې دوزخ ته خطا شي، نو الله جل جلاله به دغه حافظ صاحب سینه د قرآن عظیم الشان په برکت باندې عین په دوزخ کې هم نه سوځوي. دا د قاري صاحب لوی شان ده. نو چې موږ راغلیو د قرآن په نسبت باندې راغلیو، خامخا موږ ته به هم الله شان راکوي. والدینو ته الله تاجونه ورکوي، ولې قاري صاحب ته یې نه ورکوي؟ والدینو ته الله تاجونه ورکوي چې څوک راغلي. دا خو د چا د کمپین جلسه خو نه ده، د چا د وکالت او د پارلمان د کاندیدي جلسه نه ده، د چا د سنتګرۍ جلسه نه ده، د چا د مور پلار د ایصال ثواب جلسه نه ده. جلسه هغه ذات بابرکت د قرآن سره تړلې جلسه ده. الله دې په خپل عالی جناب کې قبول و منظور وګرځوي. بیا په تشریح کې لږ درته وایم، خدای پاک قرآن په خپله د قرآن حفاظت ذمواري اخیستی، خو به ذات خود خدای پاک حفاظت نه کوي. دا حفاظت درې قسمه ده، یو حفاظت د الفاظو ده، او یو حفاظت د معانیو ده، او یو حفاظت د احکاماتو ده. چې کله قرآن عظیم الشان یو لفظ څوک غلطوي، الله هغوی ته حافظان پیدا کړي. نو حافظ صاحب چې په رمضان کې مخکې کېږي، نو یو حافظ چې لګیا شي سیقول السفهاء لن تنالوا البر تخیز ووایي، نو هغه قاري صاحب شاته ولاړي، نو هغه فتح ورکړي چې غلط دی که. نو د عوام خلک چې نو دا شاته چې ولاړي دا قاري صاحب، نو دا ټپوي تشویق کوي چې ولا قاري صاحب شا بسې چې دا قاري صاحب چې مخکې و نو ده غلطه و، تا ورته فتح ورکړه، شاباسي ورکوي که بد ورته وایي. ولی د قرآن د الفاظو ذموار ده د حفاظت. هغه قاري صاحب چې اشتباه وکړه ده ورته فتح ورکړه، حاجي صاحب هم خوشحاله ده، قمندان صاحب هم خوشحاله ده، د حکومت سړی هم خوشحاله ده، غیر حکومت سړی هم خوشحاله ده، صوفي صاحب هم خوشحاله ده، ځوان هم خوشحاله ده. نو یو د معنی حفاظت ده. که یو سړی معنا په غلطه باندې وړي، کله کله وایي چې ولا خیرات نشته، دا معنی په غلطه باندې وړلي، کله کله وایي چې میلاد شریف نشته، دا بدعت ده، کله کله وایي دا دستاربندي بدعت ده. دلیل ورسره نه، خلکو هغه ذهنونه په مسایلو کې غلط طرف ته کشکاږي. نو دا بل مولوي صاحب لکه مناظر صاحب یا ما غوندې یو کوچک یو ادنا طالب العلم ورته وایي چې خبردار فتح ورکړو چې دا دې غلط که. ولې؟ وایي شرقاید وایي وفي دعاء الاحیاء للاموات وصدقتهم نفع لهم خلافا للمعتزله. نو هغه ټس شي، لږ داسې آرام شي، اذا ازلم علیهم قاموا. نو دلته بیا د حاجي صاحب بیا دلته بلا ووایي، ما ته بیا څه وایي، وایي فتح مو ورکوه، وایي فتح مو ورکوه، وایي ته شر جوړوې. نو ولې هغه قاري صاحب چې په رمضان کې فتح ورکوه، هغه خو په الحمدلله فتح ورکوه، په سیقولو باندې د قرآن په الفاظو باندې فتح ورکوه. نو هلته خو د عقیده دا جوړه وه چې هغه الفاظ غلط کړي، نو دی فتح ورکوي، نو دی په حقه دغه په غلطه ده. نو بیا په معنو کې چې یو ملا معنا غلطوي او د قرآن او د حدیث او د فقه تشریح په غلطه باندې کوي، کله کله په بزرګانو باندې ولګېږي، کله په شیوخو حضراتو باندې ولګېږي، کله وایي دا شی نشته، کله وایي دا شی نشته. دا فیسبوک کې هم بعضې د پرویزیانو بعضې ملیان راځي، علامه یې دا ده چې پکول یې په سري، دا د پکوله هغه دغه خیر دی یو نه، دا نه، هغه د فیسبوک پکول یادو، دا خو ښه دي، دا خو الحمدلله دا ښه دي. یو مولوي صاحب پکول په سر، شیخ صاحب عین الله مظهري رحمه الله، هغه حفظه الله، هغه یو تقریر کوو، نو هغه وایي چې دا پکول داسې داسې، نو یو مولا باندې پکول و، هغه جګ شو، وایي شیخ صاحب دا د موسی علیه السلام سنت دی، تا د نبي علیه السلام سنت په سر کړی؟ وایي ما د موسی علیه السلام. هسې مې خبره وکړه فیسبوک کې د پرویزیانو یو مولا ده او هغه پکول په سر ده، کله وایي تراویح 20 رکعاته نشته، وایي که نه؟ تاسې به اورېدلي. کله وایي پیغمبر علیه السلام ذات نه منم، وایي که نه وایي؟
موږ سره خو دا بلاوې نشته، خو دا بعضې شاګردان دغه کې وي دا بیا هغوی ته لږ پوهه کوو چې دا صرف پرویزی دی، منکرین د احادیثو دې ته وایي. خیر دی هغه وسوسه اچوي، خو قل اعوذ برب الناس وایي الذي یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. نو قاري صاحب چې پته ورکه صحیح وکړه، نو مولا صاحب چې مولا په غلطه باندې ځي نو هغه ته چې زه پته ورکم یا حنفي صاحب پته ورکړي یا بل مولوي صاحب، نو بل بیا هغه نیمچه هغه مولا هغه بیا څه وي شر جوړی. نو شر خو هغه جوړو و یو ځای کې نانبی کې خلک ولاړول، نو په قطر کې یوه ښځه هم ولاړه وه، شاته ورپسې یو ارامي ودرېده. نو هغه نانبی والا چې ولیده چې یاره دلته خو په سب کې ښځه ولاړه ده او دا سړی ارامي دی شاته ودرېده، نو نانبی غږ وکړ وایي ډوډۍ نشته خلاصه شوه ځئ. نو هغه داسې خیال و چې دا سب مات شي چې دا حرامي د حرامتوب نه واوړي، نو دا یو د سب نه دغه کېده. نو هغه کوم چې حرامي و هغه وی خیر دی ډوډۍ نشته، ډوډۍ به پوخ شي دا سب مه خرابوئ. هغه خپل هدف پکې درلوده. دی چا چې هدف وي زه یم چې امام صاحب داسې وایي، نو که د امام صاحب په مذهب کې او حرامیتوب در کې نشته نو څه وایي چې ته شر جوړی. ولې هغه شر جوړی هغه خیر ده، او چې ما شر جوړ که دفاع مې وکړه ولې دا ما شر جوړ که. په دې شر خو الحمدلله دا 10 زخم نه مې ډېر دغه کړي، خو خدای پاک موږ ته شهادت لا نه دی لیکلی. خدای دې موږ او تاسې په صحیح سیده په مذهب باندې قایم او دایم ولري، او پکولیان دې هم خفه نه شي، دا د ما انډیوالان دي. ځکه جهاد کې مخکې موږ سره اکثر پکولیانو، ځکه چې دا پټکۍ بیا په دې دغه کې نښلي، په دې ونو کې نښلي، نو بیا دا پکول نه نښلي داسې چې کش کې. ختموم یې اوس د ختمولو دغه ده که نه. نو الله دې پکې خیر و برکت واچوي. نو یو د قرآن د معنی حفاظت ده، د معنی حفاظت دپاره الله علما پیدا کړي، او دغه معنی حفاظت چې هر څوک کوي نو که څوک هم په دې باندې اعتراض کوي دا دغه قطار سړی دی، الله دې ورته هدایت ورکړي. او دریم نمبر کې احکامات دي د قرآن. احکامات څه ته وایي؟ یو سړي چې شادي شده زنا وکړه نو د هغې سزا څه ده؟ د هغې سزا سنګسار. نو د هغې په مقابله کې بیا اساسي قانون څه وایي؟ وایي دا خیر دی، وایي دا خو حقوق بشر یې په عمل که. نو دا چې کله د قرآن هغه احکاماتو قانون کې بدلون راولي، دې دپاره بیا الله امارت اسلامي مجاهدین پیدا کړي. نو د قرآن الفاظ چا دغه که وساته؟ قاري صاحب. د قرآن او د احادیثو معنا چا وساته؟ مولا صاحب. او د قرآن احکامات چا وساته؟ مجاهد صاحب. دا درې واړه لازم غیر منفک دي، دنیا کې هم لازم دي او بل سره او آخرت کې هم. د دوی په ضمن کې بیا یوه بله ډله ده چې قاري صاحب سره هم کومک کړی، لکه دا عوام سپینګیري، دا سخیان، دا تجاران، دا بیا څلورم ډله ده. قاري صاحب چې قرائت حاصل کړی، قرآن ختم کړی، دا د ده په چایو ډوډیو باندې. او مولا صاحب چې بخاري ته رسېدلی، دا د دغې عوامو په دې چایو ډوډیو په مرسته باندې. مجاهد صاحب چې ارګ ته الله رسولی، یوازې ارګ نه ده، الحمدلله د مجاهد وزرې ډېر اوږدې دي. دا به الوځي چې کوم ځای ته انشاءالله امام مهدي چې راځي، او دا ټول دنیا به انشاءالله دا ټول به دغسې امارت اسلامي انشاءالله. نو چې دا ورسېدل د چا په کومک باندې؟ د الله په کومک، خو د ولس او د مسلمانانو د سخیانو په کومک باندې. نو قاري صاحب ته چې الله څومره ثواب ورکوي، حاجي صاحب پکې شریک ده. مولا صاحب ته چې څومره الله جل جلاله ثواب ورکوي، حاجي صاحب ورسره شریک ده. مجاهد ته چې الله څومره ثواب ورکوي، دغه حاجي صاحب ورسره شریک ده. نو دا څلور واړه دنیا کې یو بل سره شریک شول په ثواب کې. نو انشاءالله په جنت کې به هم قاري صاحب او مولا صاحب، مجاهد صاحب او دغه سخی صاحب چې د عوام ورونه مسلمانان دي، دا به ورسره شریک یي. نو الحمدلله دغه مدرسه ده. نو انشاءالله نو دا مرسته به کوو به که نه انشاءالله. دا اوس که داسې ووایم چې یاره لاس جګ کړي، نو انشاءالله چې لاسونه به هم جګ کړي. دا بس یو ټوقي و، هلته مې یو داسې ویلې چې
چې لاس جګ کړي هغه یو ټوقي وایي مفتي صاحب دغه دی پښې مې هم جګې کړلې نو انشاءالله الله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دغه مدارس او دغه طالبانو دغه مجاهدینو دغه علما دغه مذهب او دغه حکومت چې امارت اسلامي ده د دوی تر څنګ ودرېږو چې د موږ د دین او د مال او د ناموس د هر څه حفاظت وشي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا الحمد لله.